وي چې لکه دا ځانونه کور کړي. خو بل دا امر چې دی زموږ طرف نه پې وجوبي نه دی. هره مسلمانه ښځه ته هغه ته ورشه ته ورته وایي چې تا چې دا ځان پټ کړی دا مخ دې پټ کړی دا تا باندې چا ظلم کړی نه. هغه وایي زه خپله حیاداره یم، زه خپله پاک دامنه یم، زه نه غواړم چې زما دا بدن دی دا د خلک وګوري. ګوره یوه ښځه ده هغې د دوی په اصطلاح کې ویسټرن جامې یې اچولي دي که نه، سکرټ یې اچولی دی اچولی دی، او یوه ښځه د هغې د باحیا او باحجابه جامه اچولې ده. دا داسې په لاره باندې تېرېږي نو ګوره په لار کې لوفران ولاړ دي نو د کمې ښځې به ډېر چانس وي چې هغه د هلکانو ورته شپېلې ووهي او د خلکو په اصطلاح کې هغه اوازونه ورپسې وکړي. دا کمې چې حجاب کړی او که دا بې حجابه ظاهري خبره ده چې کمې حجاب نه دی کړی. نو ګوره خلک مثال هم ورکوي وایي چکلیټ چې دی چکلیټ دې نه چې ته کله دا ریپر لرې کړې ریپر نو هغه باندې سمدستي مچان او